سلام ګران لیدونکو، د نن ورځې څو تازه او مهم خبرونو ته ښه راغلاست. مجاهد وایي افغانستان کې هیڅ وسله ډله نشته. د افغان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې افغانستان خاوره به د هیچا لخوا د نورو هیوادونو د سیمه ییز امنیت د خرابولو لپاره ونه کارول شي. مجاهد زیاته کړې چې د داعش ډلې فعالیتونه مهار شوي او د دغې ډلې ټول پټنځایونه او فعال مرکزونه له منځه تللي دي. د نوموړي په وینا د دوی له راتګ وروسته د دغې ډلې پاتې شونې د فرضي کرښې هغې غاړې ته پناه وړلو ته مجبور شوي چې هلته هم وخت ناوخت د دوی عسکرو د هوایي بریدونو تر ضربې لاندې راځي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور هیله نجیب د خپل پلار د زیږیدلو د 88مې کلیزې په مناسبت په ټولنیزو رسنیو دا انځور خپروي او ورسره لیکلي دي: ابا د 88مې کلیزې مبارکي درته وایم. په دې انځور کې موږ د داسې نه منل کېدونکي برخلیک یا ژوند تصور هم نه و کړی. ستاسو نشتوالی خورا په شدت سره احساسیږي. نوموړي زیاته کړې چې دا یادګاري انځور په 1988 میلادي کال کې په تهران کې اخیستل شوی چې پکې ډاکټر نجیب الله د هغې د ماشومتوب پر مهال په خورا مهربانۍ سره ښکاریږي. ډاکټر نجیب الله د 1988 کال له مې میاشتې تر 1992 کاله پورې د افغانستان حکومت رهبري وکړه. د نوموړي د حکومت له نسکورېدو وروسته ډاکټر نجیب الله په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې پناه واخیسته، خو د 1996 زیږدیز کال د سپټمبر په 22مه نیټه د 49 کلونو په عمر کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته له خپل ورور جنرال شاپور احمدزي سره یو ځای ووژل شو او جسد د کابل په اریانا چوک کې راوځړول شو. پاکستان وايي افغان طالبانو سره جګړه نه غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي وایي چې اسلام آباد له طالبانو سره جګړه نه غواړي، خو د طالبانو مشران باید د هغو کسانو پر وړاندې واضح او د تصدیق وړ ګامونه پورته کړي چې په پاکستان کې د بریدونو مسؤل دي. نوموړی زیاتوي چې د افغانستان په بدخشان ولایت کې د طالبانو مخالفانو او وسلوالو ډلو د ادعاو په اړه تبصره نه کوي، ځکه پاکستان نه غواړي د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. اندرابي د ذبیح الله مجاهد د څرګندونو په ځواب کې چې ویلي و کابل له پاکستان سره د نښتې دوام نه غواړي، ویلي اسلام آباد هم د تاوتریخوالي او جګړې اراده نه لري. نوموړي ټینګار کړی چې که څه هم د دواړو لورو هیله د تاوتریخوالي نشتوالی دی، خو د ډیورنډ کرښه هاخوا پر پاکستان د کېدونکو بریدونو عاملین باید د طالبانو لخوا وڅارل شي او ځواب ویونکي شي. نوموړی زیاتوي چې په پاکستان کې د امنیت خوندي کول او د پلي کېدونکو بریدونو مخنیوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د ثبات او تعامل اساسي شرط ګڼل کېږي. افغان حکومت بیا تل افغانستان کې د وسلوالو ډلو شتون ردوي. لنډي کوتل کې د تورخم د بندیدلو پر ضد لاریون شوی. په لنډي کوتل کې لسګونو سوداګرو، ترانسپورټرانو، ګمرکي کارګرو او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو د تورخم په ګډون افغانستان سره د غځېدلو لارو د پرله پسې تړل کېدلو پر ضد احتجاجي لاریون کړی دی. لاریون کوونکو خبرداری ورکړی که د پاکستان حکومت د دغو لارو د بیرته پرانیستلو لپاره عاجل او عملي ګامونه پورته نه کړي، لومړی به د تورخم په دروازه کې ناستې او پرلت پیل کړي او په دویم پړاو کې به په اسلام آباد کې هم پراخې مظاهرې وکړي. د سیمې اوسیدونکو او سوداګر وایي چې د لارو د بندیدلو له امله له تیرو 10 میاشتو راهیسې بیکاره شوي او له سختو اقتصادي ناخوالو او نیستۍ سره مخ دي. ازادۍ جبهې ادعا کړې چې د کندوز پر هوایي ډګر برید کړی. د افغانستان ازادۍ جبهې ادعا کړې چې د کندوز ولایت پر نظامي هوایي ډګر توغندیز برید ترسره کړی او د طالبانو هغه وسلوال یې په نښه کړي چې بدخشان ته استول کېدل. د جبهې په خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي چې برید د چهارشنبې شپې شاوخوا 10 بجې د کندوز د هوایي ډګر پر نظامي برخه ترسره شوی او د پوځي چورلکو په شاوخوا کې د راټولو شوو طالب وسلوالو یوه جلسه هدف ګرځولې ده. اعلامیه زیاتوي چې دا په تېره یوه اونۍ کې دویم ځل دی چې د ازادۍ جبهې ځواکونه په کندوز کې د طالبانو پر راټولېدنو برید کوي. د جبهې په وینا د دغو عملیاتو موخه بدخشان ته د طالبانو د مرستندویه ځواکونو د لیږد بهیر ګډوډ ډول دي. جبهې همداراز ادعا کړې چې د دوی استخباراتي شبکې د طالبانو د خوځښتونو او د ځواکونو د لیږد رالېږد په دوامداره توګه تر څار لاندې ساتي او د اړتیا په صورت کې به ورته عملیاتو ته دوام ورکړي. تر اوسه د یاد برید له امله د اوښتو تلفاتو او زیانونو په اړه کره معلومات نه دي خپاره شوي. افغان حکومت بیا تل داسې ادعاوې تش تبلیغات ګڼي.
ایران خلیجي هیوادونو ته خبرداری ورکړه چې د ټرمپ د بریدونو مخه ونیسي. رویټرز د دوو ایراني چارواکو، دوو خلیجي سرچینو او یو سیمه ییز ډیپلوماټ له قوله خبر ورکړه چې ایران د خلیج له هیوادونو غوښتي چې ټرمپ پر ایران له بریدونو راوګرځوي او کنه تهران به د دغو هیوادونو مهم اقتصادي تاسیسات په نښه کړي. د راپور له مخې ایراني چارواکو خبرداری ورکړه چې امریکا د ایران پر انرژي او زیربناو بریدونه وکړي، تهران به د خلیج په سیمه کې د امریکا متحده هیوادونو د تیلو، برېښنا، اوبو، ترانسپورتي شبکو، نفتو ساحو او تصفیه خانو په ګډون پر مهمو تاسیساتو غچ اخیستونکو بریدونه وکړي. رویټرز لیکلي چې دغه پیغام د ایران د پراخو ډیپلوماټیکو هڅو یوه برخه وه چې هدف یې د امریکا د احتمالي پوځي اقدام د مخنیوي لپاره د سیمې هیوادونو مرسته ترلاسه کول دي. د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي د سعودي عربستان، ترکیه او قطر د چارواکو او همدارس د پاکستان له لوی درسیزه سره خبرې کړي دي. سرچینو ویلي چې عراقچي له دغو هیوادونو غوښتي چې پر امریکا خپل اغیز وکاروي. د یو سیمه ییز ډیپلوماټ په وینا د ایران پیغام دا و چې موږ د غچ اخیستنې لپاره چمتو یو، خو ډیپلوماټیک حل په سیمه کې د پراخې جګړې او ویجاړۍ د مخنیوي غوره لاره ده. د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالي کمیسیون وایي تېره ورځ له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو 460 کورنۍ چې ټول 2292 کسان کېږي هېواد ته راستنې شوي دي. د یاد کمیسیون د دارالانشا کمیټو په راپور کې راغلي چې دغه شمیر کورنۍ د ننګرهار تورخم، د کندهار سپین بولدک، د نیمروز ورېښمو پله او د هرات اسلام کلا له لارې هېواد ته راستنې شوي دي. سرچینې دغه راز ویلي چې تېره ورځ 398 راستنې شوي کورنۍ خپلو سیمو ته لیږدول شوي دي. له 460 کورنۍ سره مرسته شوې او پر 395 راستنه شوو کډوالو د مخابراتي شبکو سیم کارتونه ویشل شوي دي. د افغاني ولسي جرګې یو شمېر غړي د طالبانو خلاف ملاتړ ترلاسه کولو لپاره پاکستان ته لاړل. د افغانستان د افغاني ولسي جرګې یو شمېر غړي پاکستان ته تللي چې له پاکستاني پوځي چارواکو سره د طالبانو خلاف د ملاتړ ترلاسه کولو په تړاو خبرې وکړي. په دغو کسانو کې نصر احمد غوریاني، الماس زاهد، اقبال صافی، عالم سائی، عبدالرؤف ابراهیمي، الیاس غوریاني او حمید الله توخي شامل دي. ویل کېږي چې دغه پلاوی به له پاکستاني پوځي چارواکو سره لیدنې او خبرې وکړي، خو تر اوسه د دې خبرو د اجنډا په اړه رسمي جزئیات نه دي خپاره شوي. د سرچینو د معلوماتو له مخې په پلاوي کې د صنعت او سوداګرۍ پخوانی وزیر نصر احمد فیضي غوریاني، د ولسي جرګې د کورنیو چارو د کمیسیون پخوانی رئیس محمد الماس زاهد، په ولسي جرګه کې د کاپیسا پخوانی وکیل محمد اقبال صافی، په ولسي جرګه کې د تخار پخوانی استازی او د جوزجان پخوانی والی محمد عالم سائی، د ولسي جرګې پخوانی رئیس عبدالرؤف ابراهیمي او الیاس غوریاني شامل دي. دا سفر په داسې وخت کې کېږي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې د پخوا په پرتله ترنګلې شوي دي.